د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله درک روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې تمې زړه کې د ناول له 4مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. د ماښام تیاره خوره شوه چې حمید یې په وینو ککړ حویلۍ ته داخل کړ او کټ کې یې واچوه. مور مو د لیونو په څېر منډه کړه او د رسېدو نه مخکې په سر وګرځېده او راولوېده. چغه مو کړه مورې، ژر مې منډه کړه، غوښتل مې پورته یې کړم، کوچنی و نو ځکه خو ونه توانېدم. بیا یې هم په خاپوړو ځان ورساوه، څنګ ته یې کېناسته او خپلې غېږ کې یې واچوه. ورسره په خبرو شوه. بچیه زما نازولیا، ته خو مزدورۍ ته تللی وې، دا په تا څه وشول؟ مور دې له تا زار شي، وګوره زما زخمونه ښه شوي دي، او ته ولې په دې حال شوې؟ زما عمر دې هم ستا شي، زما ځیګره انشاءالله ډېر ژر به ښه شي. د مور لپاره که ټول ژوند هم صدقه کړم بیا هم کمه ده، ځکه چې هغې ډېرې سختۍ ګاللې وې. حمید 2 پارچې په پښه لګېدلی و او د مخ پوټه کې یې د بم لمبو وهلی و. په وینو لت پت شلېدلې جامې په کټ کې پروت و. مور یې څنګ ته ناسته وه، ژړل یې. پلار مو هم راغی، پښو ته یې کېناست. هغه هم په خپلو لاسو غاښونه ولګول او په ژړا شو. که څه هم هغه د اعصابو تکلیف درلوده، خو چې کله به یې غم لیده نو ژړا به یې کوله. ارمان د مورجانې ژړا نه شوی زغملی، ژر یې څنګ ته ورغی او ډاډګیرنه یې داسې ورکړه: مورې مه وارخطا کېږه، حمید اوس له موږ سره دی، په تن بلکل روغ رمټ دی، انشاءالله ژر به ښه شي. مور مو حمید په سینې پورې ونیوه او مخ یې اسمان ته که ویې ویل: یا الله زما زامن ما نه ماخله. په ژړا ژړا یې زموږ ستونی هم راډک کړ او همدا سوال به یې کوه چې یا الله زما زامن له ما مه بېلوه. ارمان ویل: هیله کوم مورجانې بس که، الله تعالی به خیر کړي، ته موږ یوازې مه پرېږده، موږ خو د تل په څېر له تا سره یو. حمید چې د پښو زخمونه ډېر په عذاب کړي وو او له درده به یې زګیروي کول، مور مو هغه ته کورنۍ دوا تیاره کړه، ورته یې ولګوله، درد یې ارام شو. په ناز یې ورته وویل: زوی جانه ډېر ژر به ښه شې، دوا مې درته وهلې، ښه کېږې انشاءالله. له نیکه مرغه یو خو د مور دعا وه او بل یې په لاسو کې شفا، چې له امله یې حمید ته الله تعالی روغه صحت ورکړه او ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو شو. ارمان وویل: مور جانې زه باید نور کار ته لاړ شم، په لوی الله دې سپارم، زوی جانه په ځان پام کوه. شعر مې نارې کړلې: ګل لالا زه هم در سره ځم. هغه ویل: راځه وروره. ډېر خوشحاله شوم چې ورسره لاړم. ارمان د شپې له خوا اضافي کار هم کوه چې کور کې د پیسو زیات اړتیا وه. په لنډه موده کې به یې پیسې کور ته لېږلې، څه به مو د کور خرڅ او څه به یې دوا کړله. مورجانې دې الله تعالی راته ژوندی لري. د تهجد لمونځ لپاره د شپې راپورته کېدل او د سلامتیا دعا به یې د خپلو اولادونو لپاره کولې. د ارمان له درده ډکه مینه. ارمان په هغه نانوای کې خپلې شپې او ورځې په ایماندارۍ تېرولې. څه موده پس د هغه استاد چې خوشحال خان نومېده د پېښور اوسېدونکی و، زه له ارمان سره په دغه دوکان کې یو ځای پاتې کېدم. 2 شپې مې ورسره تېرې کړې. په 3مه شپه مې زړه ناقراره و او خوب هم نه راته. ناڅاپه درب شو، ووېرېدم. ارمان مې وسکونډه. هغه ویښ شو، ویې ویل: څه خبره ده کوچنیه؟ د ګوتو په اشارو مې ورته وویل: ګل لالا هغه ځای د څه شي اواز راسي؟ هغه له خوبه بیدار شو، سر یې وښوره، ویې ویل: سمه ده غل دی. دا کار یې زیات شو. ارمان وویل: کوچنی ته دلته بیدار اوسه، هغه د پیسو صندوق کش کوي. څه وکړم ګل لالا؟
ته دخل مضبوط ونیسه، زه له شا خوا نه ورځم چې ګیر یې کړم. ومې ویل سمه ده. هغه په زړورتیا سره لاړ، غر یې راګیر کړ او سم له واره یې نږدې پولیسو ته وسپاره. ته پاکستان پولیس هم غله وه. ارمان ته یې ویل ستا پیژند کارت چیرته دی او د کوم ځای یې راغلی یې؟ ارمان وویل زه افغان یم او د خوشحال نانوایي والا سره کارګر یم. هغوی وویل ته هم نشي کولی چې له دې ځای نه لاړ شي. ارمان ما ته وکتل. زه پوه شوم چې خبره بل څه ده. زر خوشحال استاد پسې د هغه کور ته ورغلم او له ځان سره مې راوست. هغه د ارمان ضمانت وکړ. پولیسو غل بندي کړ او ارمان څخه یې 1500 روپۍ واخیستې. بیا یې خوشي کړ. کله چې د باندې ووتو خوشحال جیب ته لاس کړ او زر کالدار یې ارمان ته انعام ورکړ او بیا یې له ځان سره کور ته یوړ. شپه مو له هغه کره تېره کړه. سهار وختي دوکان ته لاړو. خوشحال یوه خور هم درلوده چې عالیه نومېده. دواړه یو ځای نانوایي دوکان ته راغلل. ارمان په خپل کار بوخت و. علي خوشحال ته وویل وروره اجازه راکړه د ارمان نه پوښتنه وکړم چې هغه غل څنګه ګیر کړ. هغه وویل سمه ده خور کې لاړه شه. علي د هغه څنګ ته ورغله او په لیدو سره یې ویل ایا تله. ارمان چې د علي مخ ته واړوه د علي په زړه کې د مینې تیره ښخ شوه او ګوته په خوله پاتې شوه. ارمان چې د هغې زیرې زیرې کاته ولیده نو خپل ځان یې په کار بوخت کړ. طوفاني باد راغی. ورور یې وارخطا شو. راغږ یې کړ علي والي. ژر مې علي وسکونډله او مې ویل ورور دې غږ کوي. هغه د خیالونو له نړۍ راویښه شوه او ویې ویل درغلم لالا. د خوشحال نازولې خور او وېرېدلې غوندې ښکارېده. هغه ترې وپوښتل خورې څنګه دې رنګ تغییر وکړ؟ هغې ویل څه نه وروره هغه ستا شاګرد خو موږ سره خبرې هم نه کوي. ورور یې وخندل خبرې دې ونه کړې او که هغه له تا سره خبرې ونه کړي. هغې ویل اوهو ته هم لالا. ورور یې ویل ګوره خورې دا خو د هغه کمال دی چې کتل کم او کار زیات کوي. د خوشحال خور د ارمان حسن او جمال لیونی کړه. خوشحال غږ کړ ارمانه بچی. کله چې د ارمان پام شو څنګ ته یې ورغی. د سلام په وړاندې کولو سره یې د هغوی احترام وکړ. د خپل دوکان په اړه یې ترې وپوښتل حالات څنګه دي؟ هغه ویل انشاءالله هر څه سم دي. باد ودرېده. نری نری باران شروع شو. خوشحال ترې مننه وکړه او خپلې خور ته چې پام شو هغې خپلې سترګې ارمان کې خښې کړې وې. ورور یې ویل ای څه وشو؟ هغې په بنده ژبه ویل هیڅ هیڅ. ښه بیا درځه چې پارک ته ځو. هغوی لاړل. ارمان ته مې په رډو رډو سترګو وکتل. ومې ویل ګل لالا هغې نجلۍ ولې ډېره در کتل؟ کوچنی د دوکان مالکان همداسې وي. ګوري به چې کار مې ورته صحیح کړی او که نه. ښه نو ګل لالا زه پارک ته لاړ شم؟ هو ګرانه ولې نه لاړ شه. جیب ته یې لاس کړ. 2 کلدار یې راویستې او ویې ویل دا واخله او نور راډې راډې راته مه ګوره. ومې خندل سمه ده ګل لالا مننه کوم. منډه مې کړه پارک ته. غوښتل مې اول په ټال کې وزانګم. علي چې ولیدم نو څنګ ته مې راغله ویې ویل ستا نوم څه دی؟ ځواب مې ورکړ اسیر. هغې 10 کالدار او یو ګل یې راکړ. ومې ویل نه 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 یې اخلم. ویې ویل پیسې ستا او دا ګل ارمان ته ورکړه. ویل مینه هغه به غوسه شي. نه نه یې اخلم. هغې خپل تندی تریو کړ. لاس یې زما په سر کېښود او ویې ویل خیر دی که نه؟ ومې ویل سمه ده اول په ټال کې ځانګم بیا به یې یوسم. ښه سمه ده مننه کوچنیه. ټال ته وختم. لږ مې وزنګل او بیا ښکته شوم. د علي څخه مې هغه واخیستل او د ارمان څنګ ته لاړم. هغه په دوکان کې ناست و. غږ مې کړل ګل لالا. مخ یې زما پر لور کړ. څه دي کوچنیه؟ ویل مې دا واخله. علي راکړ او ویې ویل لزګون ستا و ګل ارمان ته ورکړه. د هغه په تندي کې ګونځې ښکاره شوې. په قهر یې راوکتل. کلکه څپېړه یې راکړه. ویې ویل ولې دې ترې اخیستل؟
په ژړا شوم. ومې ویل هغې زارۍ وکړلې ځکه ګنې ما ترې نه اخیسته. هغه بیرته سینې پورې ونیولم او ویې ویل سمه ده وروره مه ژاړه، ورشه دواړه واپس کړه. پرته له څه ویلو لاړم او په هغې مې بیرې ته وسپارلې. کله چې خوشحال ولیدم راباندې پوه شو او ویې ویل ولې دې ژړلې؟ له کیسې مې خبر کړ. هغه دوکان ته ورغی او غږ یې کړ ارمانه و ارمانه. ارمان واورېدل، ویې ویل درغلم استاده. څنګ ته یې ورغی، سلام یې وکړ او زیاته یې کړه خیر خو دی، څنګه اوسه ښکاري؟ وعلیکم سلام. هو خیر دی، اسیر دی، په کومه ګناه وهلی؟ ته پوهېږې استاده زه ستاسو ډېر عزت کوم او نه غواړم تاسو مانه خفه شئ، خو په دې کې زما د خور ګناه وه، د اسیر نه. سمه ده بخښنه غواړم استاد، خو زه ستاسو باور نشم ماتولی. خوشحال هغه ته غاړه ورکړه او ویې ویل ډېره مننه کوم چې ته زموږ عزت کوې، خو ارمانه تاسو نن موږ کره میلمانه یاست. ډېره موده وشوه نه یاست راغلي، زموږ دعوت قبول کړه او یو ځل موږ کره ضرور راشئ. ارمان وویل سمه ده، که په نصیب کې مو نو حتما درځو انشاءالله. هغه ویل مننه. کله مو چې دوکان بند کړ او د هغو کره لاړو، په کوڅه کې ډېر ماشومان و. له خوښۍ یې یوه چغه کړه هی ارمان ماما راغی، ارمان ماما. زه حیران شوم. ومې ویل ګل لالا دوی تا پیژني؟ هو مخکې یو ځل راغلی وم. ماشومان په چغو چغو د علي کور ته لاړلې تر څو ورته د ارمان د راتلو زیری ورکړي. کله چې ورسېدو یو بل ته مو کتل. ومې ویل خیر خو به وین که نه؟ هغه چوپ و. د دروازې څوکیدار ویل دننه راځئ. کله چې دننه شو نو تکه توره تیاره وه. ناڅاپه پړک شو، برېښنا راغله، هغوی چکچک یې وکړې او رنګارنګ ګلونه یې زما په ورو ورو شیندل. زه څه چې ارمان هم حیران حیران کتل او ویې ویل دا څه وینم کوچنیه؟ نه پوهېږم ورور جانه، د دوی خلکو په زړه کې څه دي او دا کوم رواج دی. خو په سوچ کې مې عالیه وه او دا ټول پلان به ضرور د عالیې و. په لومړي ځل مې ورور دومره خوښ ولید چې نږدې و له خوښۍ مې زړه ودرېږي. ارمان له خپل استاده وپوښتل دا هر څه دي؟ هغه ویل دا هر څه د علي خوښه وه او نو ما هم ورته نه ده کړې. علي غوښتل چې ستا کلیزه ولمانځي او تا ته د ډالۍ په شکل مبارکي درکړي. ما څه نه دي کړي. اوس نو ته پوه شه. او عالیه. ارمان له دوی نه ډېره مننه وکړه. عالیه د سرو ګلونو سره نږدې راغله، لاس یې هغه ته ور وغځاوه. ګرانو اورېدونکو دا و د مورې ته مې زړه کې د ناول 4مه برخه. تر بیا او راتلونکې برخې تاسې پر پاک مهربان او سپېڅلي رب سپارم. لوی الله مو مل شه.